ګران لیدونکو یو ځل بیا په خیر راغلاست. ډاکټر صاحب زموږ سره اړیکې هم ډېرې زیاتې دي او نور دوستان هم اړیکې نیسي. که اجازه مې یو څو اړیکې به واخلو بیا به په وار وار ورته ځوابونه ورکړو. ما سره هم یو څو مهمې پوښتنې دي تر څو هغه په اړه هم مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره تاسو څوک او د کوم د تلویزیون اواز یې کم کړه لږ. تلویزیون اواز هم لږ کم کړئ چې څو عزت الله وروره تلویزیون اواز یې بند کړه او پوښتنه دې وکړه وروره. پوښتنه دا ده ما عملیات وکړو د پوزې هډوکی کوږ و اوس د پاسه پوستکي باندې تور تور خالونه راوختل. ښه د پوزې د پاسه او بله پوښتنه دا ده په وجود باندې د سرې وړې وړې دانې راختلې. ښه ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لرئ تاسو؟ او د ډاکټر صاحب سمه ده تاسو خپرونه تعقیبوئ انشاءالله ځواب به درکړو. ډاکټر صاحب همدارنګه وږمې خور د وقفې په وخت کې دوی د کابل څخه اړیکه نیولې وه د خوای مرکز څخه البته دوی وویل چې زما په مخ باندې بخار دی. نو که تاسو دوی ته یو یادونه وکړئ چې دغه عمر یې فکر کوم چې 25 کاله دی او د مخ بخار معمولا ځوانې دانې یا جوان دانه چې ورته وایي یا اکنې چې ورته وایي دا دي خصوصا مخکې مو ویلې چې د 14 کالو نه شروع کېږي او تر 28 کالو کله تر 10 پورې دوام لري. اقسام یې ډېر زیات دي. په هغه کسان چې د هغوی کې د هورمونونو تغییرات یعنی هورمونونه پکې ډېر زیات تولیدېږي، سیکریشن پکې زیات کېږي، هغوی ته ډېر پیدا کېږي، بعضو کې کم دي. د دې لپاره ښه او لومړنۍ تداوي دا ده چې باید لیزر تداوي شي چې لیزر سره چې بیخي هغه میکروبونه یې له منځه لاړ شي او نور د هورموني تداوي ورکړو چې هورمونونه ښکته شي کاملا به بخارونه جوړ شي. او همدارنګه ډاکټر صاحب عزت الله ورور هم دا اوس اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زما د پوزې عملیات کړی دی. د پوزې عملیات ته په طبي اصطلاح باندې رینوپلاسټي وایي، یعنې کله کله پازه کاږئ هغې ته DNS وایي. نو د هغې علت معلومیږي چې آیا د ده پازه کې دننه غوښه اضافه وه. ډاکټر صاحب دوی د دغه یادونه کړې دغه عملیات خو دوی کړی که نه دې د پاسه اوس تور تور همغې خبرې ته راځم. په رینوپلاسټي کې داسې کېږي چې یو ځای نه هډوکی راخلي د پوستکي خواته یې ورته تېروي، هلته پوستکی ډېر نازک کېږي. چې کله پوستکی نازک شي په هغې باندې اکثره تور تور داغونه راځي چې هغې ته سپاټس وایي یا فریکلز ورته وایي. نو دی خو باید یو ځل موږ سره د نږدې نه مشوره وکړي، دا نږدې نه تشخیص شي چې د دې علت موږ معلوم کړي آیا د دې جلد ډېر نازک ده د هغې وجې نه منځته راغلی یا د بدن کې کوم بل تغییرات منځته راغلي دي. نو جلد ډېر مهم شی ده. دې دپاره دقیق تشخیص ته ضرورت لري او دقیقې کتنې ته ضرورت لري. بیا هم مننه. السلام علیکم. بخښنې سره چې د دوی اړیکه هم موږ سره ونیول شوه. ډاکټر صاحب ما سره هم څو پوښتنې دي او ډېرې مهم پوښتنې دي. زموږ ګران لیدونکي به هم داسې کېدای شي په اړه غواړي چې معلومات ترلاسه کړي او ډېر دغه دي. خو بیا هم یو اړیکه ده، د اړیکه به واخلو. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم بیادر. بفرمایید شما از کجا؟ تشکر، زنده باشین. اسمتان و از کجا تماس گرفت؟ اجمل هستم از کابل به تماس گرفتم. اجمل جان بفرمایید. کدام سوال دارین؟ در کدام حصه بدنتان است؟ در کدام قسمت بدنتان است؟ در دستای ما هستن در جان ما مثل خالقای سیاس تقریبا 1 و 1.5 ماه پیدا شده. خارش داره؟ خارش داره یا نداره؟ خارش میکنه؟ نه خارش چیز نداره، فقط به نقطه خالقای سیاس. نه خارش چیز نداره. ډاکټر صاحب اوس راځو هغه پوښتنې چې زما سره دي. البته یو ناروغۍ چې څرنګه په افغانستان کې ډېر زیات دوستان د دې څخه په تکلیف دي او پریشانه دي. البته دې ناروغۍ ته برګې یا د پیس ناروغۍ ورته وایي. دا څه ډول ناروغۍ ده او همدارنګه تاسو د دې د درملنې په اړه یادونه وکړئ چې آیا درملنه لري که نه لري؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه جناب ډاکټر صاحب. برګی یا سپین مرض چې ورته وایي یا په طبي اصطلاح ورته ویټیلیګو وایي، موږ ورته فیس وایو. دا یو داسې ناروغي ده چې په هر چا کې دا منځته راتلی شي.
او په هر سن کې منځته راتلی شي، یعنې ماشومانو کې هم پیدا کېدای شي، په زړو کې هم، ښځې هم په دې اخته کېدای شي، نجونې هم او زاړه ځوانان ټول. د دې ناروغۍ عمده علت دا ده چې کله په بدن کې یو نوع هورمون ده، دا هم هورموني ناروغۍ ده چې هغه یو غده ده په دماغ کې چې هغې ته ماسټر ګلینډ وایي. هغه غده یو نوع هورمون تولیدوي چې هغې ته میلانین وایي، و دغه میلانین هورمون چې کوم ده د هغې کنټرول په وجود کې د رنګ ده. یعنې کله کله چې د دې وجود رنګ کنټرولېږي، د دغې غدې په واسطه باندې کنټرولېږي، نو د بعضې امراضو په وخت کې مثلا یا د بعضې مشکلاتو په وخت کې چې وجود سره مخامخ شي، یا د بعضې حساسیتونو په وخت کې کله کله په دغې غدې کې تولیداتو کې نقص منځته راځي. کله چې د دې تولید کې نقص منځته راشي، دغه غده نشي کولی چې دغه میلانین تولید کړي. کله چې میلانین تولید نشي، په بدن کې د رنګ کنټرول له لاسه ځي، نو په دې وخت کې د وجود په مختلفو ساحو کې سپینوالی منځته راځي، چې دا درې مرحلې لري، لومړی، دویمه، درېیمه. په اوله مرحله کې موږ دې لپاره ډېره ښه تداوي لرو. په دویمه مرحله کې بیا هم امکانات شته، او که چېرته بیا درېیمه مرحلې ته ورسېږي، په درېیمه مرحله کې د ټول بدن د فیس مرض په واسطه باندې پوښل کېږي، یعنې ټول بدن یې سپینوالی پیدا کوي، بیا هلته د تداوي امکانات نشته. نو موږ اول دغه مریض چې راشي دته معاینات کوو، او که چېرته ساحې ډېره کمه وي، نو هغه موږ پلاستیک سرجري ورته کوو، لیزر سرجري ورته کوو، او یوه ډېره ښه تداوي چې اوس په 2014 کال کې راغلی ده، ټیشو ټرانسپلانټ ورته وایي. یعنې د یو ځای نه یې جلد اخلو، هغه جلد موږ ټوټه ټوټه کوو، او بیا یې د مخصوصو ماشینونو په واسطه باندې د دې وجود کې دننه د سپینوالي ژي خواته تېرو، تر څو هلته جلد خپله دغه رنګ دغه کې تولید کړي. یعنې لکه مثلا یو ساده مثال یې دا ده، موږ او تاسې په کلي کور کې چمن کرو، چمن د یو ځای نه راخلو بل ځای کې هلته ریشه جوړوي، او هغه ځای ټول سرسبز کوي. دغه هم دغه جلد یې هلته خپل رنګ دغه کوي، تولیدوي، او صاحب جلد په ډېر ښه شکل باندې جوړېږي. البته دغه تداوي په 2014 کال کې په دغه اوس بین المللي کنفرانس کې چې موږ لاړو، هلته د عراق نه راغلې وه، او ډېره مؤثره. اوس موږ خپله په کلینیک کې شروع کړې ده. دا نن هم موږ یو مریض د دې تداوي په واسطه باندې تداوي کړی ده، او انشاءالله په یو میاشت بعد د هغې رزلټ موږ ته راشي، او نور هم ښه نتیجه لري په دې کې. بیا هم مننه. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. وروره څوک او د کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړه وروره. اجمل وروره د کوم ځای څخه؟ احمدشاه بابا مېلې څخه. نو کومه پوښتنه لرې مهرباني وکړه وروره. پوښتنه مې دا ده وروره چې زه د یو میاشت مخکې د چت مرض ورته وایي، دغه مرض نیولی و، اوس چاپونه پاتې شي. ښه، عمر دې څومره دی؟ ستاسو عمر څومره دی وروره؟ 14 کاله دی انشاءالله. 14؟ زما عمر 19 کاله ده. ښه، خپرونه تعقیبوئ، انشاءالله ستاسو ځواب به حل شي. ډاکټر صاحب همدارنګه اجمل ورور د کابل څخه اړیکه نیولې وه. البته یو ورور ډېر زیات اړیکې نیسي، او دا دویم ځل دی موږ سره د دوی دا ټلیفون راځي، که دغه ټلیفون موږ واخلو. السلام علیکم. سلام علیکم. مهرباني وکړئ، تاسو څوک او د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ په بخښنې سره چې دوی اړیکه نیول شوې وه. اجمل ورور ټلیفون کړی و، دوی وویل چې زما په مخ باندې په بدن مې ویلې تور ټاپې دي، او دغه دي. اصلا دې به یوه میاشت کېږي وایي دا وایي چې پیدا شوي دي. نو یو نوع ناروغي ده چې هغې ته پي وي یا پیټرایسس ورسیکل وایي، هغه یوه ساري ناروغي ده، فنګسي ده، چې اکثره هغه کسان چې د مشترکو حمامونو ته ځي، یا مشترکو حوضونو کې لامبي، یا یو مشترک دستپاک استفاده جان پاک استفاده کوي، هغې نه دغه ناروغي منځته راځي چې دې ته پیټرایسس ورسیکل وایي. علت یو نوع فنګس ده، یعنې پرازیت ده، یا چې ورته فیراسایټ وایي. نو د دې دپاره تقریبا 1.5 میاشت
تداوي ده چې هغه مخصوص کریمونه دي چې هغې ته کانسټین وایي، هغې ته کلوټرمیزول وایي او همدارنګه بعضې صابونونه دي د هغې دپاره دا دي. خو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دی باید یو ښه متخصص سره لومړی مشوره وکړي تر څو دقیق تشخیص کړي چې آیا همدا فنګسي ناروغي ده یا څو ناروغي نورې همدې سره مشابه یو شان اعراض علائم لري چې یا هغه ده. بیا هم مننه کوم. السلام علیکم. الو سلام علیکم. وعلیکم. وروره څوک د کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړه وروره. نوم دې او د کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې؟ د کابله. نوم دې څه شی دی وروره؟ تاسو आवाज صحیح نه راځي وروره، که موقعیت هم تغییر ورکړئ. ښه په مخ باندې چاپې دي ستاسو او ګونځې دي، د دې دپاره ستاسو پوښتنه ده. سمه ده، تاسو خپرونه تعقیبوئ، جواب بدل کړئ. ډاکټر صاحب همدارنګه یو بل ورور موږ سره وخت هم کم دی او یو بل ورور اجمل هم نومیږي، دوی د احمدشاه بابا څخه اړیکه نیولې وه. دوی ویل چې کوم ناروغي دوی تېره کړې ده، یوه ناروغي تېره کړې چې هغې ته چکن فاکس وایي، موږ تاسو ورته چیچک وایي یا آبي چیچک چې ورته وایي. دا هم یو وایرل انفیکشن ده، وایرسي ناروغي ده، ساري ده، خصوصا په ماشومانو کې ډېره عامه پیدا کېږي. نو دا اکثره چې په غټانو کې پیدا شي او دغه په اوله مرحله کې صحیح تداوي نشي نو دا په وجود کې داغونه پاتې کوي. البته د دې داغونه او هغه پوسټ اکنیوالګارس چې ورته وایي تقریبا ډېر کم فرق لري. نو ښه تداوي د دې دپاره یو ناروغي ده، یو درملنه ده چې هغې ته درمابریژن وایي. موږ د دوی د سطحه تقریبا هغه درمابریژن سره دغه کوو، له منځه وړو تر څو د دوی د سطحه د جلد بیرون ته راسي. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب ما سره یو ډېره مهمه پوښتنه بله هم ده. اکثره ځوانانو کې او سپین ږیرو کې یو حالت پیدا کېږي چې د دوی په خولو کې د خولې په دننه د ژبې شاوخوا ته داسې زخمونه پیدا کېږي. که تاسو البته وخت هم موږ سره کم دی، که د دې یادونه وکړئ چې د دې عمده علت څه شی دی او درملنه یې شته او که نشته؟ په ځوانانو سپین ږیرو کې دا حالت زیات پیدا کېږي. دا خو ډېر ښه سوال وکړو. واقعا دغه ناروغي ډېره زیاته ده چې دغې ته د طب په اصطلاح کې ریکرنټ اپټس السریشن وایي. دا هم مستقل مربوطیږي د وجود دفاعي سیستم پورې. هغه کسانو کې چې د هغوی وجود دفاعي سیستم ښکته راځي یعنې کمیږي، دغې ناروغۍ سره ډېر مخامخ کېږي، یعنې کمخونه کېږي یا کوم روحي تشویشات ورته پیدا کېږي. او بل ډېر عمده علت یې حساسیت ده. هغه کسان مثلا کریم دندان استعمالوي، هغې سره الرجي پیدا کوي. هغه کسان مثلا ډېر چهارمغز استفاده کوي، بادام استفاده کوي، شیریني باب استفاده کوي. ډاکټر صاحب د نسوارو علت حساسیت خو نسوار خو په دې کې ځکه په طبابت کې نسوار نشته ده، دا خو ایډوانس طب ده، په خارج کې نسوار خلک دومره استفاده نه کوي. خو بیا هم امکان لري نسوار او سګرټ پکې بیا ډېر مهم رول لري چې کله کله د نسوار او سګرټو د لارې نه د خولې کینسر چې ورته وایي اورل کینسر هم منځته راتللی شي. نو د دې دپاره ښه تداوي دا ده چې دغه کسان چې دغه د خولې زخمونه لري خپل غاښونه خصوصا مسواک نه زیاته استفاده وکړي او هغه نرمو برشونه استفاده وکړي چې د دوی خولې کې زخمي ونه کړي او نور هغه دواګانې چې هغه انټيسپټیک دي هغې نه استفاده وکړي. نو او د دوی د خپل وجود مقاومت همیشه جګ وساتي، یعنې هغه ویټامینونه زیات استفاده وکړي او خپله دغه علت معلوم کېدای چې زما د خولې زخمونه د څه شي سره زیاتېږي. کله کله دغه زخمونه ډېر زیاتېږي، په وینې باندې وینه هم ورکوي کله کله او ډېر دردناک یعنې پینفول دي چې دې ته ریکرنټ اپټس السریشن وایي. د دې یو ډېر اوږد بحث ده، په آینده کې به بیا ورباندې په تفصیل سره بحث وکړو. بیا هم مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او زموږ ګران لیدونکو ته کافي وخت ورکړئ تر څو د دوی د ټلیفونونو ته ځوابونه ورکړو. تاسو نه هم یو جهان مننه چې موږ دعوت کړو او د خلکو مشکل هم واورېدو. ګران لیدونکو په بخښنې سره د هغه دوستانو چې اړیکې موږ سره ونه نیول شوې او موږ تر حده کوشش وکړ چې ټولو هغه دوستانو ته چې کافي وخت ورکړو خو د وخت د کمې له وجې ونه شو کولی. بیا هم زه به په آخر کې د ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه کوم چې دغه خپرونې په وړاندې کولو سره یې موږ سره مرسته وکړله او
بیا هم کوشش کوو چې پاینده کې ډاکټر صاحب موږ د ځان سره راوغواړو او تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړي. نو په آخر کې بیا هم تاسو په بخون کې خدای سپارم، خوشحاله روژه او د ژوندون پاتې